ګرانو او خوږو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې او نیک احترامات. زه یم یار محمد بنیری او دا وخت تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل کوم چې زما په خپل نوم یعنې په پرسنل نیم باندې دی. نو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یو. الله مو راته دغه شانتې خوشحاله او کامیاب او کامران لره. ملګرو داسې ده چې نن د زمونږه فني ویډیو ټیک شو. فني ویډیو په دې ده چې لږ وخت مخکې لګیا وم په سوشل میډیا کې د چا خبره چې ویډیو مې ښکته بره کولې، نو یو ډېره ښکلې ویډیو پکې مخې له راله. ټیک شو، ښکلې ورته په دې باندې وایم چې نن سبا دور داسې دی چې یاره د خفګان دور دی، د ټینشن دور دی. هر سړی چې دی نو په څه نه څه خفګان او څه نه څه ټینشن کې مبتلا دی. نو ملګرو لګیا وم ویډیو مې کتې، یو ویډیو پکې راله چې پای کې یو لطیفه شوې وه. ټیک شو، نو مې ځه دا د پښتو لطیفه ده او ستاسو سره به شریکه کړم. ملګرو لطیفه در سره شریکوم، خو که تاسو چېرته غواړئ چې دغه شانتې که فني لطیفې وي، که د پښتو په باره کې څه نور معلومات وي، که دغه شانتې یوټیوب چینل باره کې څه معلومات وي، چې څه هم وي، که چېرته تاسو غواړئ چې یاره دغه شانتې معلوماتي ویډیو دې مونږ وګورو، مونږ ته دې میلاو شي، نو د هغې دپاره زمونږ چینل ته سبسکرایب کړئ او دا به درته هم وایم چې د بیل بټن ځکه پریس کړئ چې زمونږ لیټسټ ویډیو او هیلپفل ویډیو تاسو ته زر تر زره میلاویږي. ملګرو لایک په ضرور ویډیو له ورکوئ. ټیک شو، ځکه چې لطیفه ډېره خوندوره ده، ستاسو به ډېره خوښېږي. نو راځئ چې دغه لطیفه در سره شریکه کړمه. څه به یاد ساتئ، نو دا تاسو او دا دغه لطیفه. یو سړی په کاټ کې بیا تشې میتیازې کولې که نه، ښځې ورته ویلې چې خدای دې په سترګو ووینم که یوه ورځ دې نه شول او نه دې دوه ورځې شولې او روزانه دې بشترم بېلمازه کړي او میتیازې په کاټ کې کړي که نه. هغه ورته ویل چې ښځې به څه وکړم، خو د شپې راله شیطان راشي او راته ووایي چې ډېران دی، بس که وویل زه بس خپل کار جاري کړم که نه. نو هغې ورته ویلې چې سر دې ورجېږه چې روزانه د باندې راته شي میتیازې په کټ کې کوي، نو ته چېرته د پیسو مطالبه دې وکړه چې زمونږ غریبي ده او داسې یو لاره راته وښیه چې مونږ پکې راغه کوو دا کوم پیسې میسې هم پکې لاسته راشي. نو چې په بله ورځ باندې شیطان راغلی او سړي ته یې دا قیصه وکړه، نو هغه ورته ویل چې وروره ما نه خو ښځې یو مطالبه کړې ده. ویل څنګه مطالبه یې نه کړې؟ ویل داسې مطالبه یې رانه کړې چې زمونږ ډېره سخته غریبي ده او موږ له داسې یو طریقه برابره کړه چې زموږ دا غریبي ختمه شي او پیسې راله لاسو له راشي. هغه ویل چې دا خو اسان کار دی، روان کړی دی او بس داسې یو مالداره سړي کور ته یې بوتلی لکه په دې څاګي کې چې سپینه ږیرې چې د هغه کور نه یې ور وستی دی او بس وروره سامان راټولوي او یو ځای کې جمع کوي. خیر دی چې کله دې کور کې دا قیمتي سامان دی یو ځای ته یې راټول کړی دی، هغه شیطان تللی دی او خلک یې پرې راپاڅولی دی که نه. هغه د کور مالک یې سپینه ږیرې پرې راپاڅولی چې وروره راشه کور خو یې دله لوټ کړو. نو چې هغه راپاڅېدلی دی خو بس وروره د غل منډې وایي او دی ورپسې دی، شیطان ترې مخکې دنګلي دي او د غل چې کوم دی د یو وخت په اړولي و او د دې بلې نه وروره سپینه ږي ونیول. چې ویې نو هغه شیطان ته یې ویل چې زه خو ونیولم. هغه ویل زور وکړه، خیر دی. ویل په زورونو باندې مېړه وچاوده خو نه مې پرېږدي. ویل ډک او دسمات یې پرې وکړه، خو چې غر کې چې په کټ کې نه هدلی مال ورته ویست ښځې ورته ویلې چې خدای دې تباه او برباد کړه. مخکې به دې تشې میتیازې کولې، اوس دې راته کټ د غولو ډک کړو. نو خبره مې داسې کوله چې په دې نالایقه خلکو باندې مې اعتماد وکړو، خیر دی کټ به درته وروره د غولو ډکوي.